اماراتو ته د ملا برادر او د ملا یعقوب سفر نتیجه ورکړه. د دوبۍ قونسلګري طالبانو ته وسپارل شوه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو بله ډیپلوماټیکه لاسته راوړنه د اسلامي امارات د بهرنی چارو وزارت په متحده اماراتو کې د افغانستان د مخکني قونسل د ګوښه کېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې د دې دندې لپاره عبدالرحمن فدا ټاکلی دی. دغه وزارت وړمه ورځ یکشنبه د هوت په 21 په یو مکتوب کې ویلي عبدالرحمن فدا په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان قونسل ټاکل شوی دی. د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت لخوا په دې خپاره شوي لیک کې راغلي چې له دې وروسته به تر بلې خبرتیا پورې عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ مسؤل وي. په دغه مکتوب کې د افغانستان د مخکني قونسل مسعود احمد عزیزي د ګوښه کېدو لامل د هغه د دندې پای ته رسیدل بلل شوي دي. مسعود احمد عزیزي د جمهوریت له سقوط وروسته تر اوسه پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د قونسلګرۍ مسؤل و. یاده دې وي چې څه موده وړاندې ملا برادر او ملا یعقوب دوبۍ ته تللي وو او ظاهرا د سفارت او قونسلګرۍ سپارلو په اړه خبرې شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې اسلامي امارت په ترکیه کې د افغانستان پخواني قونسل او په ایران کې د افغانستان سفیر د ګوښه کولو اعلان وکړ. ویل کېږي چې هند به هم د قونسلګریو او سفارتونو مسؤلیت اسلامي امارت ته وسپاري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.